السلام علیکم قدرمنو او نازولو ملګرو د تل په شان درته په یو نوې ویډیو کې هرکلی وایم. قدرمنو ملګرو د نن ورځې ویډیو ډېره زیاته مهمه او خاص ده. خاص ځکه ده چې هغه کسان په کور کې چې بې برکتي وي او د رزق تنګي مشکلات او نورو مصیبتونو سره مخ وي، نو دوی ولې دغسې مشکلاتو سره مخ وي. په دې ویډیو کې در سره د هغه دریو لویو غلطیانو په باره کې معلومات شریکوم چې د هغې له وجې د کور مسایل او مشکلات را پیدا کیږي او د رزق تنګي راتللی شي او د خوشحاله ژوند بربادېدلی شي. د معلوماتو تر کولو نه وړاندې خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ او دا نوې معلوماتي ویډیو هم در سره لایک کړئ. دوستانو، لومبۍ غلطي د اولاد پیدا کېدو سره ځینې ښځې شروع کوي. هغه داسې چې کله ماشوم ته پی ورکول کېږي، نو د پیو ورکولو په دوران کې ښځو ته پکار دی چې ځان مکمل پټ وساتي او بیا ماشوم ته شوده یا پی ورکړي. ځینې ښځې داسې وي چې ماشوم ته د شودو یا پیو ورکولو په دوران کې د پردې خیال نه ساتي او په ماشوم باندې څادر یا لوپټه نه راخوروي. نو ښځه بیا داسې وایي چې په کور کې خو هېڅوک هم نشته، نو پردې ته څه ضرورت دی. خو د مسلمانو ښځو لپاره پرده ډېر اهم جز دی او مسلمانانو ښځو ته پکار دی چې په هر حال کې پرده وکړي. او بیا کله چې ماشوم ته پی ورکول کېږي، دغه خو ډېر زیات حساس وخت وي. په دې کې هر څوک په کور راننوتلی شي. د هر څوک نه مطلب دا چې د جینۍ ورور، لیور او یا بل کوم خپلوان هم راننوتلی شي. نو ښه خبره نه ده چې په دغه دوران کې ښځه دغسې وویني. او کومې ښځې چې پرده نه کوي، نو اکثر وخت د هغوی کورونو کې بې برکتي وي او د بې برکتۍ سره خامخا په کور کې د رزق تنګي هم پیدا کېږي. نو د داسې حالاتو نه هم ځانونه ساتل پکار دي او هېڅکله هم بې پردګي نه وي کول پکار، ځکه چې د رزق د تنګۍ لوی سبب جوړېدلی شي. دوستانو، دویمه غلطي دا ده چې اکثره خلک په میلمه باندې تنګیږي. نن سبا عموما رواج جوړ شوی چې خلک په میلمه باندې ډېر زیات تنګیږي، حالانکه میلمه ځان سره خپل رزق راوړي. نو کوم خلک چې په میلمه باندې زړه تنګوي یا میلمه ته یې تندی راچولی وي او هغه ته سمه توجه نه کوي، نو په دغسې خلکو باندې د رزق تنګي هم راځي، ځکه د میلمه په میلمستوب کې ډېر زیات ثواب او اجر دی. الله پاک د کوربه په رزق کې هیڅ کمی نه راولي او میلمه خپل رزق ځان سره راوړي. خو په دې شرط چې میلمه به هم نه پرېوځي چې کوربه ته په کور کې ډېره واچوي او په هفتو یا په میاشتو پروت وي او هغه مجبور شي چې میلمه ته د میلمه په نظر ونه ګوري او هیڅ قدر یې ونه کړي. نو میلمه او کوربه دواړو ته په دې معامله کې محتاط اوسېدل پکار دي. او کوم خلک چې د میلمه قدر نه کوي، نو بېشکه بې برکتي د هغه کور مخه کوي. درېیمه غلطي چې اکثره ښځې کوي دا ده چې ښځې په کور کې بې پردګۍ سره ګرځي، لوبټانو په سره وي او یا چې د کور نه بهر وځي هم د پردې خیال نه ساتي او پردو سړو ته چې مخامخ کېږي هم پرده نه کوي. نو داسې خلک او کورونه د بې برکتۍ ښکار کېږي، ځکه چې د بې پردګۍ په حالت کې د هر چا نظرونه په هغوی لګېږي او ځان سره د شیطانانو نظرونه کور ته راوړي. اسلام چې کومه خبره کړې په هغې عمل کول پکار دي. نو په دې کې زموږ ستاسو او د ټول مسلمانانو کامیابي ده. الله پاک دې وکړي چې موږ او تاسو د دې خبرو خیال وساتو، نو هیڅکله به هم زموږ ستاسو په کورونو کې بې برکتي نه راځي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. لایک یې کړئ او خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.